د روژې او روغتیا د خپرونو یوې بلې ګڼې ته مو دا ځل زه حفیظ الله معروف هرکلی کوم. دا خپرونه د نورو خپرونو برعکس په سټوډیو کې نه ثبتو، بلکې دلته د ویسټمنسټر پوهنتون د ورزش یا تمرین یوه مرکز ته راغلي یو او له خپل میلمه او د دې پوهنتون له یوه استاد ډاکټر صاحب ایاز صافي سره خبرې کوو چې همدلته راسره راغلی. کورودان ډاکټر صاحب چې بیا زحمت مو وګاله او راغلی خپرونې ته. راځئ پیل له دې راته وکړئ چې ډېر خلک په مجموع کې هغه خلک چې له روزې په نورو ورځو کې یا د روزې له میاشتې پرته په نور وخت کې ورزش کوي مسلسل، چې روزه راورسېږي وایي روژه دی، ستړی کېږم، تږی کېږم، وږی کېږم، نو راځه پرېږده او پرېږدي یې. دوی ته څه وایي؟ پرېښودل د ورزش په روژه کې د حل لاره نه ده. دا بیا خپل منفي اثرات په خلکو باندې اچولی شي. د مثال په طور که چیرته یو میاشته پورې یو شخص ورزش ودري، بالخصوصا هغه خلک چې د عضلاتو پیاوړتیا دپاره ورزش کوي، نو هغوی بیرته خپل هغه عضلات یو مقدار د لاسه ورکولی شي، لکه د لاسه یې وځي. نو لازمي ده چې هر وګړی ورزشکاران او عام خلک باید په روژه کې ورزش وکړي، ځکه ورزش یا فزیکي فعالیت دا روغتیا باندې مثبته اثرات اچوي، او بل زمونږ په د روژې په ورځ د تېرېدو سره انرژي ډېروي. لیکن ځینې خلک ممکن دا ووایي چې سهار مې یو ځل ډوډۍ خوړلې پیشلمي کې، نو د ورځې په اوږدو کې تاسې وایي چې انرژي ډېروي ورزش، نو انرژي خو له ډوډۍ او نورو خوراکي شیانو راځي، نو چې څه نه خورم یا نه څښم، اوبه نه څښم، انرژي به له څه راشي؟ اصل دا یو غلط فهمي ده چې مثال ډېر خلک وایي چې زه ورزش وکړم نو زه مثال کمزوری کېږم. ورزش انسان پیاوړی کوي، هم ذهني هم فزیکي. بل کله چې موږ غذا خورو د هغې نه موږ کالوریز لاسته راوړو، بیا هغه کالوریز زموږ په بدن کې سټور کېږي، پاتې کېږي. د وخت په تېرېدو سره د مثال په طور تحقیقات ښیي چې که څو ورځې هم موږ ډوډۍ ونه خورو، نو زموږ په بدن کې انرژي چې دوام کولی شو، همدغسې اوبه هم موجود وي. صحیح ده چې د اولګې او د تندې احساس به وي، خو که چېرته څوک غواړي چې اولګه او تندې احساس یې راکم شي او په ورځ کې کم از کم نیم ساعت حد اقل که قدم ووهلی شي یا سایکل وچلوي یا په قلاره سره منډه ووهي یا لاړ شي جیم ته، کلب ته، او اسانه لکه مثال په ځای چې ډېر دروند وزن اوچتوي. یعنې تاسې وایي چې ورزش مه پرېږدئ، خو د دې په ځای چې دروند وزن ورزش وکړئ، ډېر اکسرسایز وکړئ، ډېرې منډې وکړئ یا ډېر ماشینونه ډمبلونو باندې چې وروسته به اورېدونکو او لیدونکو ته وښیو تمرین وکړئ، کم وکړئ خو پرېږدئ یې مه. کم وکړئ او پرېښودل د حل لاره نه. ډاکټر صاحب د زلمي صافي په نوم یو کس پوښتنه رالېږلې او دا به په ګډه واورو او بیا به تاسو ځواب ورته ورکوئ. آیا هغه کسان چې ورزش یا تمرین سره علاقه لري او غواړي په روژه کې هم خپل ورزش ته یا خپل تمرین ته ادامه ورکړي، هغه کسان چې مختلف ورزشونه کوي، مثلا هغه کسان چې جیم یا فټنس کوي، ستاسو په نظر د دې لپاره مناسب وخت کوم کیدی شي؟ کوم وخت به مناسب وي د هغه کسانو لپاره چې غواړي تمرین وکړي؟ یو شخص کولی شي چې کله ډوډۍ او اوبه ډوډۍ وخوري، اوبه وڅښي د روژه ماتي په وخت کې. څېړنې ښایي چې بهترین وخت چې کله ورزش وکولی شي د خوراک نه وروسته د 2 یا 3 ساعتو وخت په منځ کې ورکوي. نو که چېرته د تراویح نه وروسته وکولی شي لاړ شي، بهتره ده. او یا د روژه ماتې نه 2 ساعته مخکې که چېرته تمرین وکړي، دا ورته هم بهتره ده. د ستوري په نامه یو اورېدونکي راته لیکلي دي چې زه خپله روژې خراب کړی یم، وږی کېږم، تږی کېږم، نو تمرین څه کوم؟ واقع ده چې په روژه کې هغه انرژي لیول دومره نه وي، بل خصوصا که چېرته خوراک مثال پیشنمۍ نه کېږي، نو دغې ورور ته مو مشوره دا ده چې اول لومړی پیشنمۍ وکوئ او بیا د ورځې په تېرېدو سره که چېرته کم از کم نیم ساعت قدم ووهلی شي، او هغه نیم ساعت دې ضرور نه وي چې ټول دې په یو وخت کې وشي. 10 دقیقې سهار، 10 مازدیګري کې، 10 دقیقې د مثال د روژه ماتې نه مخکې او یا وروسته، دا ورته بیا روغتیا ته بهتره دی او د دې انرژي لیول ورسره ډېرېږي. نو په ځای چې لکه دغه یو فکر کوي چې لکه مثال که چېرته ورزش وکړم نور مې لام انرژي مصرفېږي، انرژي د فزیکي حرکتونو سره نور هم جوړېږي او بدن چټکه کېږي، ذهن ورسره هم لا پیاوړی کېږي. صافی صاحب د سبحان په نامه زموږ یو بل لیدونکي پر فیسبوک راته لیکلي دي، زما په فکر تمرین کوم ځانګړی وخت نه لري، خو که له تراویح وروسته ورزش ته وخت ورکړل شي ښایي پایلې یې ښې وي.
مخکې هم همدغسې ورته یوه پوښتنه شوې وه، ستاسې نظر ورته څه دی؟ دا ډېر ښه وړاندیز دی. د ورزش او فزیکي فعالیت دا دوه جلا شیونه دي. ګورئ ورزش په هغې وخت کې کیږي چې کله یو څوک د یو مقصد دپاره تمرین کوي، د مثال په طور د مسابقې دپاره یا په یو سپورټ کې برخه اخلي. فزیکي فعالیت بیا د عامه روغتیا دپاره خلک کوي. او نو په دې خاطر باندې د ورزشو یو اصول دا وخت دی چې هغه په خپل وخت باید په خپل وخت باندې وشي. ټایمینګ د ورزشو د اصولو څخه یو اصول دی. او فزیکي فعالیت بیا دا وخت ته اړتیا نه لري. که هر وخت یو چا سره وخت وي نو هغه کولی شي چې په فزیکي فعالیت کې ګډون وکړي. که سحر وشي، که غرمه وشي، که مازدیګر وشي، د روژه ماتې نه مخکې وروسته بیا په ټوله روغتیا باندې مثبته اثرات اچولی شي. نو ډاکټر صاحب ځینې خلک په روژه کې همغسې چې مخکې مو ویل ممکن انرژي ونه لري او ډېر دروند اکسرسایز یا تمرین ته اشتیا نه وي. نو د دې لپاره چې خلک اسانه تمرین وکړي، مخکې له دې چې لاړ سو عملي وخو لږ ورته وغږېږي چې څه ډول اسانه تمرین مثلا؟ ګورئ په روژه کې لکه څنګه هم چې وغږېدو چې انرژي کمی، بیا هم بعضې خلک بالخصوصا ځوانان چې یو غلطي کوي او بیا لکه خوږېږي هم پکې، هغوی فکر کوي، ذهني فکر کوي چې موږ هماغومره انرژي لیول لرو، په هماغې طریقه باندې په روژه کې هم تمرین ته ادامه ورکوي. نو د دې لپاره چې په عملی ډول یې درته وښیو چې څه ډول په روژه کې کم ورزش وکړو، نو زه او ډاکټر صاحب ځو، جامې بدلو، بیرته راځو. غواړئ چې 10 کیلو باندې ورزش وکړئ، چې دلته ورښکته شئ، وزن مو وزن ځان ته نږدې کړئ، بیا مثال راپاسېږئ. نو فشار مو په خپو راولئ نه په ملا باندې، که نه؟ نو هغه ورزش د بازوګانو دپاره د مثال په طور که چېرته یو سیده ونیسو، یو لږ کوکو، پوره یې راوړو، صحیح شو، ودپې دا وکړو، بیا د همدغه بازو دپاره سیده نمایي ونیسو، ودپې بیا وکړو، صحیح شو، او بیا لکه دلته 90 ډیګري راوړو او بیا ودپې بیا وکړو. نو دا 21 دپې په یو بازو باندې شو. یعنی مخکې مو چې ډېر کاوه دا ځل وزن کم سو خو د مراتب حرکتونه ډېر شول. نو دا ډېر شول، دا فشار اچوي. خو په هغې ورځ کې که یو څوک د لږ احساس کوي او یا انرژي لګوي، نو هغې کولی شي چې د مثال په طور د ورزش ته دوام ورکړي، انرژي مو سره ډېرېږي او دومره ډېر د لږ احساس هم نه کوي. نو دا دواړه ورزشونه یو ځای هم کېدلی شي. د مثال په طور داسې ونیسئ، کله هم چې وزن اوچتوئ ساه وباسئ او چې راښکتوئ ساه بندوئ. او روژه کې خو دا د لګیا هم یې حتما ستړی کېږي، اوبو ته ضرورت لري. که ورزش کوي او ډمبلونه یا وزن کم وي بیا ممکن ژر تږی هم نشي کېدای شي دغسې. ګورئ یو بله طریقه داسې هم ده، بعضې خلک سوپر سیټس کوي، لکه دا څنګه چې ما ویل چې دا یو دپه وشي که نه، دا 7 دپې هم کېدلی شي. چون چې روژه ده د تندې احساس پکې ډېر زر کېدلی شي او ګرمي هم ده، نو 7 دپې چې یو حرکت وشي، دمه دې واخلي، بیا دې وکړي، 7 دپې بیا دې دمه واخلي. نو که مخکې یو چا لږې دمې اخیستلې، نو کولی شي چې په روژه کې لږ ډېره دمه واخلي. په افغانستان کې ټول خلک جیمونو ته لاسرسی نه لري، خصوصا هغه خلک چې په کلیوالو سیمو کې اوسېږي. په ځانګړي ډول دا حالت د ښځو لپاره ډېر سخت دی، هغوی د باندې هم ډېر نشي تللی. نو هغوی څه وکړي چې په روژه کې له فزیکي پلوه فعاله پاتې شي؟ که د چا اویلی وي، د هغې نه شروع کولی شي چې په نرمش خپل په اویلی کې وکړي. د مثال قدم وهلو نه شروع کولی شي، بیا په قلاره پکې منډه هم وهلی شي. او که چېرته اویلی نه یو په کوټه کې غواړي چې خپل ورزش وکړي او کوټه یې هم وړوي، نو کولی شي چې ځای په ځای باندې یو څو حرکتونه وکړي، مثال زنګون اوچت کړي یا وګرځي او بیا دا ځای په ځای باندې منډه هم والی شي. صحیح شو، دې نه شروع کولی شي. کله چې دا حرکات وکړو 10 ثانیو دپاره یا 15 ثانیو دپاره یو حرکات، هر یو حرکت د 3 یا 4 دپې تکرار کړي. بیا کولی شي چې مثال سټار جمپس چورته وایي، که چېرته خپې دغسې لکه مساوي او لاسونه او خپې او لاسونه سره یو ځای کړي، واس کړي. صحیح شو، نو دا حرکت هم کولی شي، ډېر ورته ګټور ده، په ټول بدن باندې کار کوي. بل حرکات چې کولی شي لنجز ورته وایي، چې ځای په ځای ودرېږي، یو په مخکې یو وروسته او داسې یو بل داسې حرکات کولی شو په کور کې چې په ټول عضلاتو باندې هم کار کوي، په خپو او بالخصوصا د خېټې دپاره ډېر ښه دي، د لاسونو دپاره هم دي
که چېرته دې پوزیشن ته لاړ شو او دا لاس چې دی داسې کېدو که څوک دا ورزش کولی شي اسانه طریقه هم شته او خپې سیده کړو ملا او خپې سیده کړې د ځمکې نه مو خېټه تقریبا 6 انچه اوچته ونیوله په دې پوزیشن کې هم شروع کولی شي صحیح او همدې پوزیشن کې بیا لکه یو بل حرکات دی چې په قلار سره دې ته هم دوام ورکولی شي او که دا ورته سختي بیا زنګونونه لګولی شي چې شروع وکړي نو په قلار سره داسې راوچتېږي یو بل حرکات هم دی د خېټې لپاره کولی شي چې دوام ورته ورکړي چې سیده سمبلي لاسونه په زنګونونو باندې کېږدي زنه داسې لږ شاته کړي مخامخ ګوري او په قلار سره راوچت شي تاسو یې په خېټه باندې کار وشي بل حرکات بیا هم د خپو او د ټول بدن لپاره چې دی کولی شي چې په کور کې وشي دا دی لاسونه سیده نیولی شي دلته مې خوستلی شي دلته مې خوستلی شي څنګه چې ورته اسانه داسې هم پرې خوستلی شي خو زه به یې سیده ونیسم فلحال داسې لاندې تللی شي بېرته راوچتېدی شي که چا دپاره سخته وي او یا یې مثال عمر ډېر وي کولی شي چې شاته چوکۍ هم کېږدي څنګه چې چوکۍ سره لګېږي بېرته پاسېږي یا په چوکۍ کینی پاسېږي لس دقیقې دا ورته هم ډېر ګټه لري ځینې خلک دي په افغانستان کې معلول دي د معلولینو لپاره په روزه کې چې له فزیکي پلوه هم فعال پاتې شي او هم صحت ته ګټه ورسیږي نو ډاکټر صاحب د معلولینو لپاره خو دلته ډېر څه شته په وطن په بریتانیا کې په نورو پرمختللو هیوادونو کې په افغانستان کې متاسفانه نه ورته جم شته نه په کور کې ډېر سهولتونه نشته خو که دوی غواړي په روژه کې صحي پاتې شي له روغتیایي پلوه صحت هم ښیي روژه هم نیسي داسې یو څه شته چې دوی ته یې ووایاست بلکل شته دی ورزشونه هم شته فزیکي حرکتونه هم شته زه به د سټرچرز نه شروع کړم چې عضلات څنګه وغځېږي بلکل نو دا ورته هم ډېر دی عام خلک هم کولی شي او هغه خلک چې مثال معلولین دي هغه هم کولی شي د مثال په طور کېناستلی شي او یو خپه دې سیده کړي یو دې راپات کړي داسې کوشش دې وکړي په قلار سره ملا دې خپل سیده شي چې د خپل د خپو ګوتو ته لاس ورسوي داسې صحیح ده خو خپه دې نه قات کوي نو درد به چېرته محسوس کړي دلته به محسوس کړي دا د بدن غټترین مسل دی همسترینګ ورته وایي نو کله چې دا پیاوړی خپې ورسره ډېرې پیاوړي دواړه خپې هم کولی شي داسې په قلار سره یعنی معلولیتونه خو بیخي ډېر دي په افغانستان کې ممکن د چا پښه نه وي د چا لاس نه وي څوک په سترګو معلول وي دغه داسې یو عمومي یو څه چې د ټولو دپاره په درد خوړلی شي دا چې دي دا حرکت مثال که څوک کولی شي چې دغه حرکات وکړي داسې کولی شي که څوک په هغه ویل چیر کې ناست وي خپل لاسونه یې که مثال خوځنده څوکۍ بلکل نو کولی شي چې مثال په ځای کښېني داسې حرکت وکړي لاسونه اوچت کړي یو څو سکنډو دپاره یې ونیسي دا یو لاس دا بل باندې داسې راوستلی شي بیا دا بل داسې مثال دې سره دا لاس دلته شاته خوستلی شي او دا بل پې داسې کولی شي او که چېرته مثال بل کس ورسره وي په کور کې کولی شي چې یو بال راواخلي د لوبې بال یو بل ته یې وارتئ هم کاچې کړي نو دا هم ریاکشن ټایم یې ډېروي او په انرژي باندې مثبت اثر اچوي بلکل عکس العمل نو کورودن ډاکټر صاحب دا خو د معلولینو دپاره نو که مو خوښه وه ځینې خلک ممکن د یوه اکسرسایز یا تمرین ته چې موږ دلته وکړه لاسرسی ونه لري یا مېرمنې غواړي وګرځي د باندې نو که دې خوښه وي یوه پارک ته ځو او هلته به هم یو څو دقیقې له ډاکټر صاحب سره وغږېږو چې که بهر ځئ د فزیکي پلوه د فعال پاتې کېدو لپاره څه ښه دي چې په روزه کې نو راسره اوسئ نو ګران لیدونکو دا د پارک ته راوتلي یو او دلته له ډاکټر صاحب سره په دې خبرې کوو چې د باندې ګرځېدل د فزیکي پیاوړتیا یا له فزیکي پلوه د فعال پاتې کېدو لپاره په روزه کې څومره مهم دي ډېر مهم دي هر رقم ګرځېدل د نه ګرځېدلو نه ښه دي بیا د نړیوال روغتیا سازمان سپارښتنې په مطابق باندې یو شخص باید په ورځ کې کم از کم 10,000 قدمه وګرځي تر څو د هغې روغتیا پیاوړې پاتې شي نو یوه خبره که 10,000 وبخسته خبره مې کټم کړې که 10,000 قدمه ګرځیم ممکن انرژي به یې څنګه کېږي مثلا که یو څوک وږی یا تږی همدومره 10,000 ګامه به ګرځي یا به ورو ګرځي که 10,000 ګامه پوره کړي دا 10,000 قدمونه چې دي
دا عموما یو سپارښتنه ده د هر یو شخص دپاره د ښه روغتیا د ساتلو دپاره. خو بیا کس د خپل د وس او خپل توان ته باید وګوري. که چېرته ډېر وږی وي یا ناجوړه وي او 10 زره نشي کولی، بعضې سپارښتنې دا هم څېړنې دا هم ښایي چې 4 زره قدمه هم بهتره دي. 15 زره قدمو سپارښتنه هم شته دی په ساینسي تحقیقاتو کې د په عامه روغتیا په مضمون کې. بیا نور څېړنې دا هم ښایي که چېرته شین ماحول کې خلک وګرځي، د هغې انرژي لیول ښه کېږي، پیاوړه کېږي او په ذهني فشار یې راکمیږي. په افغانستان کې ممکن په کلیوالو سیمو کې وي، د باندې پټي وي یا باغونه وي، په ښارونو کې پارکونه کم دي، د پلي ګرځېدو لپاره ممکن ډېر فرصت نه وي، یا ځینې واړه واړه کورونه دي باغچې لري یا وړوکی ځای لري شین چې ترکاري پکې کوي. ګمان کوي هلته خصوصا زړې مېرمنې یا زاړه خلک ځان بوخت ساتي، فکر کوي چې دا له فعال پاتې کېدو سره له فزیکي پلوه مرسته کولی شي؟ ډېر زیات مرسته کولی شي. ګورئ، شین ماحول ضرور نه دی چې پارک دې وي. که پارک نه وي، لکه څنګه چې تاسو ویلي، وړه باغچې کې هم ځان مشغولول دا ګټور دي. که نه بهر، که چېرته شین ماحول نه وي، همدغسې د بهر ته وځي، په سړک کې د قدم وهي، د سړک په غاړې د قدم وهي، تر څو یې دغه تازه هوا حاصل کړي. نو دا ټول په روغتیا باندې یو مثبته اثرات اچوي. که چېرته یو شخص په کوټه کې ناست وي یا په موبایل باندې مصروف وي یا مثال په تلویزیون کتلو باندې مصروف وي، نو دا بیا پر عکس باندې د هغې په روغتیا باندې، بالخصوص ذهني روغتیا او په انرژي لیول باندې چې په روژه کې ډېر ضروري ده، منفي اثرات اچوي. یعنې د موبایل کتل که ډېرې ګورې، کمپیوټر ته کښېنې، ډېر وخت یې باندې نه وځې، د خپله انرژي کموي. بالکل یې کموي، ذهني انرژي هم راکموي او فزیکي انرژي هم راکوي. زیاتره وخت داسې زموږ یو کلتور راپاتې دی په عموما په دنیا کې چې کېناستل یو په اصطلاح باندې یو ډېر ښه کار موږ ګڼو، چې په کېناستلو باندې به موږ راحته کېږو. کېناستل او ډېر وخت سملاستل دا دواړه انرژي راکموي، هم ذهني ستړیا ډېروي او هم انرژي راکموي. یو بل کار چې ډېر مهم دی زموږ په څېر د خلکو دپاره چې ډېر وخت له کار سره مثلا روژه دی، څوک د ډوډۍ تفریح هم نه اخلي، مثلا مسلسل کار ته ناست کار کوي، روژه در باندې غمیږي، بې انرژي کېږي، زموږ د خلکو دپاره څه پکار دي، څه وکړي؟ هر ساعت کې باید 15 دقیقې حد اقل بریک واخلئ، تفریح واخلئ. ګورئ، د هر چا نمایس نیم ساعت خو یو څوک په خپل کار کې تفریح لرودلی شي، یا د ډوډۍ دپاره یا د مونځ دپاره. نو په روژه کې چې ډېر خلک چې یو غلطي چې ترنه کېږي هغه دا چې زه دغه نیم ساعت به کار وکړم، ځان به مصروف وساتم. هغه نیم ساعت تفریح واخلئ، که څه نه شئ خوړلی مونځ وکړئ، بهر پکې وګرځئ، خو د کمپیوټر نه را دې خواته شئ. ګورئ، کله چې یو څوک سکرین ته ناست وي مخامخ کمپیوټر ته، د هغې په ذهن باندې منفي اثرات اچول کېږي او د وخت په تېرېدو سره چې کښېني خپې هم سختېږي، ملا کې هم درد پیدا کېږي. نو حد اقل هغه نیم ساعت بریک خو اخلئ تفریح خپل، خو د هغې نه وروسته 1 ساعت یا 2 ساعته بعد 15 دقیقې یا 10 دقیقې نور بریک یا تفریح هم اخلئ. که تاسو چېرته بهر وځئ بیرته راشئ، نو ذهن مو لا ښه وي او کار مو بیا هم لکه تولید مو ښه کېدلی شي ورسره. کورودان ډاکټر صاحب، آیا صافی همدلته به یې بس کو؟ زموږ ګرانو لیدونکو، زموږ د خپرونو لړۍ به انشاءالله نوره هم روانه وي. زموږ دا خپرونه همدلته پای ته رسیږي. تر هغې بلې خپرونې هر چیرې چې یاستئ خوشحاله او روغ ژوند درته غواړو. ښه روژه ماتئ او ښه پښمني ولرئ. د خدای په امان.